وغورځېدله والله وغورځېدله الوتکه یې وویشتله وغورځېدله موبایل له تا سره دی دام دی دې ماشومانو بیا بال را وغورځولو تاسو بیا ولې بال را غورځولې ایرانه سلطان ترورې زویا څه وشو ته څنګه وغورځېدې زویا راځه راځه زویا الله ما فکر کولو که ماشومانو بیا بال را وغورځولو زویا ته خو ښیې که نه ها سلطان ترورې مور مې مور دې خدیجې خدای دې وکړي چې څه نه وي شوي هغه ښځه خو امیدواره ده خدیجې لورې په تا څه شوي دي لورې څه شوي دي ها راځه آی خدایا صبر وکړه خورې ګرانې خورې هلته وګوره او دا هم یو تازه خبر چې همدا اوس مو ترلاسه کړ کومه الوتکه چې غورځېدلې سهار د توبه سیمې خواته روانه وه چې د ځنګل په شاوخوا کې ورسره اړیکه پرې شوې ده ګرانو لیدونکو اورېدونکو د دې خبر نور جزئیات مو هم ترلاسه کړه الوتکه نن غرمه په نامعلومه ځای کې لوېدلې ده ویل کېږي چې کېدای شي ترهګرو برید کړی وي د پلټنې ډله هم ورته رسېدلې ده او ویل کېږي چې په الوتکه کې د ځانګړې ډلې لوړ رتبه کسان هم ناست وه او ښایي چې ډګروالان او قمندانان هم په دې کې شامل وي د دې خبر د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم زموږ ملتیا وکړئ خورې دا زموږ کسان دي خورې دا زموږ کسان دي
قومندان صاحب لږ تر لږه یې غوښتنه به ترې نه وکړو. ملګرو ویل هېڅوک دننه نه پرېږدي، اوس لیدنه نه کوي. قومندان صاحب له حالاتو څخه به خبر شو، ولاله اندېښنې مړه شو. هیله کوم زوی هلته څه روان دي؟ دا څه شور دی؟ قومندان صاحب څه؟ د تورې ډلې څخه 2 کسان دي. څه غواړي؟ زمریانو دلته راشئ. دوهم بریدمن امراد رومیش امر وکړئ قومندان صاحب. دوهم بریدمن غالب ارګون امر وکړئ قومندان صاحب. دویم بریدمن الیاس کراچا امر وکړئ قومندان صاحب. وایه زمریانو څه غواړئ؟ موږ د تورې ډلې څخه یو، وروستي راپور کې رخصت وو، خو اوس ګورئ تر اوسه په هېڅ نه پوهېږو. هلته د تلو او د هغه کسانو د ژغورلو هڅه کوو. کار مو ډېر دی، هله ځئ. قومندان صاحب بخښنه غواړم قومندان صاحب، خو موږ لږ مرسته کوونکو ډلې سره تلل غواړو. زوی لږ وړاندې مو راپور ونه کتلو؟ راپور هسې بې ځایه دی. پوه نه شوم. قومندان صاحب بخښنه غواړم، یعنې راپور ختمېدونکی دی. ختم شوی ختمېږي، ختم یې کړو. قومندان صاحب موږ به هم ورشو، هیله کوم. ښه سمه ده، زر کوئ سم د لاسه چمتو شئ. امر وکړئ کېږي صاحب. بریدمن صاحب موږ به هغه بې پیلوټ الوتکه یو ځل وګورو، که نه ښکاري بیا به پخپله ووځو. امر دې پر ځای کېږي صاحب. بیړه وکړئ، ډېر وخت مو ونیولو، زر کوئ. والله مرمۍ مې ختمې شوي دي. ډاکټر یو ډګروال غوښتلو، موږ به ورته ټول یوسو. هلئ راځئ. قومندان صاحب حق دې راته وبخښه. بخښله مې ده زما زمریه. بخښنه غواړم ډګروال صاحب، ډګروال صاحب بخښنه غواړم. کاش چې په څنګ کې د له مانه هم ډېر هوښیار او تکړه عسکر وی، ما دا کار هم ونه شو کړی. دوان بینداره ته زمری داسې خبرې ذهن ته مه راوړه. زوی ته زمری او پوه شه چې د بې غیرتو لاس کې له ژوندي پاتې کېدو نه مرګ بهتره دی. د زمرو سره مرګ ډېر زیات خوند کوي. ډګروال څوک دی؟ درته وایم چې ډګروال څوک دی؟ د وروستي ځل لپاره یې وایم، که ځواب یې رانه کړو نو په دې سر یې ووله.
ډګروال ابراهیم کپوس چیرته دی؟ هیڅ د ډار خبره نه ده. د آرام کولو درمل مو ورکړي دي. لږ آرام دې وکړي. سمه ده ډاکټر صاحب، مننه کوم. خدیجه څنګه ده؟ ښه ده، اندېښنه مه کوه. ماشومې څنګه دی؟ مور یې ډېر شکر دی، هغه هم ښه دی. مورې موبایل خو یې نه دی بند کړی که نه؟ خلاص دی. استا خلاص دی مورې، خلاص. ولې موږ ته څوک خبر نه راکوي؟ یلدز راکوي یې مورې. ولې موږ ته خبر نه راکوي؟ راکوي. آرام اوسه، آرام اوسه. زه آرامه مرامه نشم کېدلی. مورې هیله کوم آرام اوسه. مورې هیله کوم آرام اوسه. آرامه کېږه. مورې څه کوې؟ مورې هیله کوم. سمه ده. مورې په ډېر سختۍ مې ځان کلک کړی دی. هیله کوم داسې مه کوه. هیله کوم. یو څه نه غواړم چې دا پوښتنه له تا نه وکړم. د څه بد خبر اخیستل مې نه غواړم. ډګروال ابراهیم کپوس چیرته دی؟ جواب نشته. په سرې ولئ ولئ. وتخطي سبيانو. کاکا زوی خی ښاغلی سردار په لیدو دی نورم خوشحاله شو. بې شرفته چیرته دی ها؟ کمینې نیولې م د کاکا زویه په موږ باندې تاثیر نه کوي. بهرام وروره خی د الله ډېر شکر دی چې راغلی. وروره ټپي ډګروال صاحب دلته څه روان دي؟ نیمه یې زمري دلته و نیمه یې نور هم راتلل. دا دي را روان دي. توپانچه دې ماته راکړه. توپانچه واخله. وروره لږ یې وزغمه. هیڅ خبره نه ده.
هیڅ خبره نه ده. پوه شوم سمه ده. قومندان صاحب څه خبره ده؟ بریدمن سردار او سره ډله یې د پیښې ځای ته رسېدلي. ډګروال صاحب کوپوز، بریدمن خان او بریدمن باران باید ژوندي دي. ډیر شکر دی. توګه د قرارګاه کسان هم ژوندي دي، هم دلته دي، خو د ترهګرو یو لویه ډله دلته ده. بیرته راتللې اسانه نه دي. دې بې شرفانو کپوس شا نیولې ده. مرسته کوونکي ډلې زر ور ولېږئ. دوه الوتکو تجهیزات بار کړي دي. حرکت وکړئ. د هغوی خوا ته چې څوک نږدې کېږي هغه ټول ختم کړئ. ټول. امر دې پر ځای کېږي صاحب. زموږ څخه یې کس نیولی او د ټولو ارمان پاتې دی. دومره اسانه نه ده. ډاکټره هغه کسان تر دې ځایه راورسېدل. هغه کسان مې ټول ووژل شول. څه وکړم؟ بارانه یو څه وکړه. لګېدلی دی. مړ شوی دی. هله ما ته ویل چې مړ شوی. نه پوهېږم. مړ دې شي. دا بې شرفه دی. بېرته را نه شي. درته مې وویل کنه چې نه پوهېږم. ډګروال کپوس پسې زه باید پخپله تللی وی. زه د مخکې نه پوهېدلم چې هغه بې شرفه دا کار نشي کولی. موږ بېرته ګرځو. دلته نور هېڅ هم نشته. کپوزه سمدلاسه مه خوشحالېږه. ستا د نیولو ما سره زر لارې دي. ما یوازې یوه لار عملي کړه. قومندان صاحب تختې بیا نو مخه خبر سره وکړئ. امر دې پر ځای کېږي. دا بې شرفان چېرته جنګ کولی شي؟ ډګروال صاحب ویلې چې بېرته تښتي. والله ویلې چې بېرته تښتي. هو وامې اورېدل. ډګروال صاحب ته ښایي. ډګروال صاحب ته ښایي. هو ښه یم. ما ته ګوره، ارامه اوسه. سمه ده. ګوره قومندان صاحب ښه کېږي. سمه ده، ارامه اوسه. قومندان صاحب. ډګروال صاحب بس راځه. اوس راځه قومندان صاحب. راځه. هله نو پاڅېږه. زر کوه. هله پاڅېږه. هله زر کوه. هله نو قومندان صاحب هیله کوه. پاڅېږه. ته ښه اندېښنه مه کوه. ویې زغمه وروره. قومندان صاحب تاسو ښه یې؟ موږ ښه یو زمریا. لاړ شه پیلوټ وګوره د غلط خانو.
خورې؟ هغوی دي له قرارګانه دی. هغوی دي. آی مې ګوره، ډارېږم، مې ګوره. بلې؟ هو هو زه یلدز بزرګ یم، خورې یم. مننه کوم، مننه کوم. ورور مې ښه ده؟ او بهرام باید مورې ورور مې ښه دی. یلدز یلدز څه یې وویل؟ خدیجې خورې یلدز د بهرام په اړه یې څه وویل؟ هیله کوم راته ووایه. خدیجې خورې ویلي چې زنګ وهو. بله هغه ښه دی؟ وایي چې بهرام ښه دی. بهرام ښه دی، ویل چې بهرام ښه دی. خان بزرګه ته د ډبولوی، ته سم د ډبولوی، ته سم د ډبولوی. خدای ډېر شکر دی ډېر. زه هر څه ته چمتو یم، بس نه کوي چې هغوی دې ښه وي. اوهو د حرکت امر دومره وخت نیسي؟ وروره موږ یې له یاده وویستلو، هلکه موږ یې له یاده وویستلو. ما تاسو ته ویلي وو کومې ډلې چې تللې هغوی لاړلې، موږ هم دلته پاتې شو. وروره لاړ نه شو، یو ځل بیا پوښتنه ونه کړو؟ الیاسه بې ځایه خبرې مه کوه، هغه جنرال دی، هره شیبه ورشو پوښتنه ترې وکړو. هو رښتیا داسې نه کېږي. ګوره دا کارونه نور زده کړه. ښه ده خو کسان کوم حال کې دي، اوس څه کوي؟ غالبه قسم دی لیونی کېږم، رښتیا وایم لیونی کېږم. ګوره هېڅ خبر نه راځي. مهرباني وکړئ. قومندان صاحب بولانې او شومړې مې راوړي. شومړې او بولانې دې راوړي دي. مه خانده. دلته د یوې بې تربیګۍ، بې ادبۍ، بې عزتۍ بوی ستا پزه یې نه کش کوي وروره؟ کش کوي. موږ دلته په وارخطایي باندې شیان اغوستي او د حرکت امر ته په تمه یو. په څنګ کې مو دې سور بسنه نه کوله چې داسې یو ښکلی خندېدونکی. وروره د کوم ځای؟ اسماعیل حسن تاش او شاک بلانس نه. ها اسماعیل حسن تاش اوکشه موږ ته بولانې راوړي، شومړې راوړي. وروره ستا په نظر دا کار خراب غوندې نه دی؟ دی د ځانګړې ډلې جدیتوب سره، تریخوالي سره، غوسې سره اوس دا ښه ښکاري؟ زما په نظر هم. ستا په نظر ښه نه ښکاري. که ته خبرې ونه کړې ښه به وي. بېکاره انسانه کینه. ته دته وګوره، وایي بولانې مې درته راوړي دي. لږ وروسته به نجونې هم راشي، داسې دنګې ښکلې تکې سرې او سپینې. دلته به بیا موږ ننداره کوو او لاس کې به مو بولانې وي. د ځانګړې ډلې کسان به اوس فوټبال کوي. وروره فوټبال؟ څه وروره فوټبال؟ تا خو فوټبال وویل که نه؟ هغه داسې داسې چې کوي او بیا تمرین پیلوي. الیاسه اوس در باندې فوټبال وکړم؟ غلی شه اوشکي. وروره بولانې نه خورو، سمه ده؟ ستا له پخلنځي څخه به موږ تا ته داسې نه ښکارو، خو موږ د حرکت امر ته په تمه. سمه ده وروره؟ نه یې خورو. سمه ده، سمه ده، دې خواته راځه. د هلک ګناه څه ده؟
وروره ته دا یو څه موږ یې نه خورو سمه ده د تکلیف نه دې ډېره مننه خو موږ یې نه خورو قومندان صاحب څه دي دا بریدمن اکتای را لېږلي کوم جنرال چې حرکت کړی دا هم د هغه امر دی له الوتکې نه چې کسان وژغورل شول نو موږ بولاني او شومړې وویستلې ټول عسکرو باندې ویشو سمه ده وروره نه یې غواړو ته ځه وژغورل شول څنګه وژغورل شول څوک وژغورل شول ووایه که نه څه شوي له الوتکې نه ډګروال صاحب کپوس نور کسان هم ژغورل شوي قومندان صاحب اوشکې باور یې که نه هو قومندان صاحب شکر خدایا شکر دی شکر دی دلته راشه شکر راشه هلکه وخوره وڅښه دا واخله وایخله واخله وخوره وخوره مزې کوه مزې ښاغلی ډاکټره د عسکرو د حالات په اړه مې معلومات غوښتل ډګروال کپوس له ټولو نه هماغه سخت ټپي ښکاري دننه یې وینه غوټه شوې ده په ښي خپه کې یې ټپ دی او داسې نور واړه ټپونه هم لري بریدمن خان بوزوب په دوه پښتورګو کې لږ ټپ دی او د وجود په ځینو نورو ځایونو کې لومړی بریدمن بهرام بیات په سر یې ضربه خوړلې وجود کې یې وینه غوټه شوې او چپ لاس یې لږ ټپ لري که پیښې ته یو نظر وګورو نو حالت یې ډېر ښه دی ډاکټر صاحب که تاسو اجازه راکړئ نو الوتکه هم چمتو ولاړه ده زه یم چې ټپیان د ښې درملنې لپاره استانبول ته ولیږو جنرال صاحب دا امکان نه لري لږ تر لږه تر 25 ساعتونو دی کار ته اجازه نشم درکولی له لویې پیښې سره مخ شوي وو ستونزمنه ده دا خطر نشم اخیستی کړتیا شي امبولانس او پوره مواد یې له الوتکې سره لېږلی شو زما په نظر استانبول ته راوړل ډېر ښه دي نو بیا راته په لیکلې بڼه یو غوښتنلیک راولېږئ زه خو وایم داسې مه کوئ ډېره مننه ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب قومندان صاحب څه خبره ده زما زړه یې هلته نه مني ټپیان مو چې څومره زر کېږي راویې لېږئ بیړه وکړئ امر دې پر ځای کې قومندان صاحب ژوندی اوسئ ډاکټر الله تا سره ما دوکه غلطي نه ده کړې په سر باید تر ټولو لوی درد د میکروب له امله وي خو د پښې درملنې سره به انشاءالله ته بیخي ښه شي نه غواړه چې لاس دې پرې شي که نه مرسته کوونکې ډله راغله الوتکې او کسان یې ژوندي وو ټولو له یو سر نه ډزې کولې ښه داسې ده ډېره عجیبه ده ښه وروره دا راته ووایه چې پېشکاري درته په لاس کې وکړم او که په خپله طریقه یې درته وکړم ها درته وایم ډېر زیات راغلل کسان یې ټول دلته وو د ځانګړې ډلې کسانو په رښتیا هم ډېر اندېښمن یم ستا هغه وسله فنچه وه که کلاشینکوف و
ځکه چې د ټپ له امله دې سم پوه نه شوم او دلته رڼا هم کمه ده هېڅ نه ښکاري خو بیا هم زه به خپله پوره هڅه وکړم مشره مه کوه توفانچه واکه کلاشینکوف و ځواب راکړه ډاکټر صاحب زه راغلم د باندې ووځه څه به وایي چې ډاکټر کې لږ ذره رحم هم نه دی پاتې که توفانچه وي نو ټپ لږ کوچنی کېږي کوم یو و د یوې غورځېدلې الوتکې څخه مړ سړی یا ژوندی سړی یا د یوې بېهوشه سړي اخیستلو او ما ته د راوړلو ټول کار همدومره و ډګروال د له هغې ځای اخیستلو ما ته دلته د راوړلو تا هم ونه شو کړی اوس به زه دا هر څه تا ته در وښیم هر څه به در وښیم تا ولې دا کار ونه شو کړی لیونیه زر ښه ووایه که نه کوبله ولې ماته خبر نه راکوي مېرمن اصلي زنګ مې درته ووهلو ځواب دې رانه کړو پیغام مې درته ولېږه چې مهمه ده خو تا ځواب رانه کړو اخه اوس څنګه دی اخه خدای که نه ګوره له ما نه څه مه پټوه هر څه راته ووایه کوبله هیله کوم هر څه راته رښتیا ووایه نه مېرمن اصلي ښه دی اوس په روغتون کې دی الله الله که ماته دې ځواب راکړی وای اوس به په روغتون کې وي اوف زه څه وکړم زه له کومه پوه شم د ډاکټر وینا نه ختمېده سمه ده هغه خو خبرې کولې خو ټولې په ما راځي نه پوهېږم مېرمن اصلي چې دا سړی ولې دومره خبرې کوي چنګ کوبله خوله دې بنده کړه او دا وایي چې کوم روغتون کې دی دولتي روغتون کې له سهار راهیسې سرچپه روان و زړه کې مې یوه اندېښنه وه ګوره ما ته هر څه رښتیا ووایه هیله کوم هر څه راته رښتیا ووایه مېرمنې ومې ویل ښه دی که نه ښه ډاکټر نن څه ویلې کوبله غلی شه ته پوښتنې کوې موټر چمتو دی که نه هو هلته دی ډاکټر چیرته دی دننه دی تللی شي څه کوي تاسو ته وایم ووځئ ډاکټره څه کوي ډاکټره څوک وژني ها اوس ما په ډاکټرۍ باور نه لرې ته ډاکټر نه یې داسې ده ډګروال ته ډېر نږدې شوي وو که دې بې شرفه لږ چالاکي کړی وی نو اوس به زموږ په لاس کې وو اوس به مې په لاس کې وی باید پخپله تللی وی پخپله باید تللی وی کیدای شي اوس هم یوه موقع ولرو څه د ډګروال لپاره کیدای شي اوس هم یوه موقع ولرو الماسي پوهېږي الماسه نه روجده الماسي پوهېږي ډېر کم انسانان دي چې زه ژوند کې حیران کړی یم ډېر کم کیدای شي یوه هم ته هر څه راته ښکاره ووایي چې څه ویل غواړې دا ویل غواړم که چېرته ډګروال دلته مو له لاسه وتلی دی نو ځو او هلته یې کار ور خلاصوو پوه شوې ته جدي یې ماښام په خیر ماښام په خیر خان بزرګ مې لټولو لومړی بریدمن بوځو هو لومړی بریدمن دننه بستر دی دلته بستر دی کوبلی هغه موږ ګورو یعنی زه مېرمن اصله زه کوبلی کې تاجي اصله اوس کائنات د هغه مرستیاله کوبلی سمه ده مېرمنې اوس د لیدنې وخت تېر شوی دی باید نیم ساعت وړاندې راغلي وای داسې ده
که تاسې هغه نه یو ځل پوښتنه وکړې ګوره لیدنه به غواړي بدبختانه داسې نشو کولی اوس ورسره نشي لیدلی اوس یې خوند وکړه ودې لیده زه چې وایم بیا ګناهګارېږم څه وشول د هغه خبرې نه خلاصېدې اوس نو مهرباني وکړه کوبله سمه ده اسې مې هم اصاب کار نه کوي غلی شه مېرمن اصلي مېرمن یلدز خان څنګه دی ډېر اندېښمنه یم ورته ښه دی که نه ورور مې ښه دی ډېر شکر دی هغه ښه دی راځه اخی ډېره وډاره شوم زه ډېره وډاره شوم ولې دا څه معنی لري چې ولې ولې وډاره شوې دا څنګه پوښتنه ده وډاره شوې زما پازول دې خوښېږي که نه هو وډاره شوم فکر مې وکړی چې تا څه فکر وکړه داسې مه کوه اوف ډېر شول ښه یې که نه څه وشو خانه ژوبل مې کړې که څنګه ژوبل شوې نه سمه ده هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده سمه ده خانو څه وشو یعنې په رښتیا سره څه وشول ټپ دی اوس په پوره توګه داسې وشول بیا پیل شوه راځه 2 ساعته کېږي چې زه په دروازه کې ناست یم ولا نور مې زړه تنګ شو قومندان صاحب ډېره شفا دې وي ښه که نه ما چې څنګه واورېدل د اصلي خواته ورغلم خو ډاکټر ورسره خبرې کولې خو زه په دې نه پوهېدم چې دې سړي څومره ډېرې خبرې کولې هسې نم ټول کار دا جلۍ کوي هغه یوازې خبرې کوي خلاص قومندان صاحب هغه ډاکټر دا جلۍ په کار کولو مړه کړه چای قهوه نه څکو ها 3 واړه به مخامخ کښېنو وبه څکو ها نه غلی کېږي که نه راځه هیڅ د پوښتنې والا نه لرې که نه په خیر راغلی زه فکر کوم چې تا ته اوس په خپو درېدل ښه نه دي هله زر کوه خپل ځای ته زوی انسان چې کله روغ وي یوازیتوب اسانه شی دی ان زیاتره خلک یې غواړي خو د روغتون په کوټو کې چې اوس یوازیتوب ډېر سخت دی په کومه شپه چې خوب در نشي هغه شپه کې سخت دی د اختر په سهارو کې سخت دی
زویا یعنې ته په خپله ښه پوهېږي چې یوازېتوب یوازې له الله سره ښه ښایي. یوازېتوب رښتیا هم په روغتون کې سخت وي. دا څنګه وشو؟ همیشني کارونه، بس بلا به برکت یې نه و. خلاص زه تا تر ټولو ښه پېژنم. دا په وړاندې کس چې دی په بریدمنۍ کې د فراشو د لارې قبرس ته ځان غورځولی و. د مرګ او ژوند ترمنځ یوازې یو نری تار، یو څرخېدونکي او یو رپېدونکي وزره او په مخ باندې د لګېدونکي نری او ښکلی باد وي. هغه شي به وایي چې دا ځمکې ته چې د څه کشوي هغه د خدای وحي. په خبرونو کې د الوتکې د پیښې په اړه مې چې واورېدل، زه هماغه وخت پوه شوم زویا ته سوچ د زه نه یم ښخ کړی، پام چې مړ نه شې. زویا پوه شوې، پام چې داسې لیونتوب ونه کړې تر څو چې د زه نه یم ښخ کړی، پام چې مړ نه شې کوپوزه. زه یوازې ستا په لارښوونه لوی شوی، یو معمولي عسکر یم، خو هڅه کوم چې تا خفه نه کړم. ژمنه ده. زما ملکه، زما پیرداره، لاندې ماته په بې صبرۍ سره په تمه ده، خو زه او ته یو ګیلاس قهوه به نوره هم وڅکو. څه وایې؟ ډېر ښه کار به وشي. ښه، وروسته مو قهوه وڅکله؟ نه، ما مې د ورور خواته ویوړه، هغه پوښتنې ته راغلی وه. یلدز ویې ژړل؟ چا؟ اصلي؟ ها والله ویې ژړل. ای ګوره دوی په پوره ډول باندې. الله الله، مور ته هم دې نه کمه نه، په دې شنه سهار کې د څومره پوښتنې له ما نه وکړې. څه وکړم؟ یعنې پوښتنه ونه کړم، په هېڅ پوهه نه شم. ها الله الله، ها خیریت خو به یې انشاءالله. ته کښېنه، زه ورځم ګورم یې. مور ته اندېښنه مه کوه. ولې به اندېښنه نه کوم؟ خدیجه امیدواره ده، ورور دې په روغتون کې دی. زما هم غوږونه ټول دروازې ته وو. سهار په خیر زما خوږې او مهربانې مورجانې. وایي د زړونو شهزادګۍ، زما د زړه سلطانې، زما خوږې مورجانې، سهار په خیر. سهار دې په خیر. خدای دې خیر درکړي، ستا دې هم په خیر وي. کښېنه کښېنه، دلته کښېنه. والله نن مې د رخصتۍ ورځ ده. د ډګروال صاحب حالت ښه دی، خان ورور یعنې د هغه پختورګي. نه 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 بالکل ښه دی. اوس یلدز هسې هم دغه خواته ورځي که نه؟ ورځ په خیر. ورځ دې په خیر. اوس تاسې ته ځینې خبرې کوم مورجانې. خان ورور د خپلې سیاستمداري او لیکوالي مینې سره لیدنه کوي، یعنې یو بل سره ګوري مورجانې. په زړه مې نه یې ساري ده، ځکه یو بله ستونزه پاتې شوه. یعنې دا زما ګرانه مورجانه، د مورګانو نه بهترینه مور، د سهار په چای کې سلطانه بوزوک څه چمتو کوي. هو هر څه شته دی، خو د سردار لپاره ځانګړي څه دي. هله مورجانې، زه نن وږی شوی یم، ما موړ که که نه چې ډېر وږی یم یاره. هله څه خبر ته چې اوس دا شی نه وویل، نو حیرانه شوم چې اوس څه وکړم. دوی بیا یو ځای شول. په هر حال مورجانې زه ځم. خدای په امان. د خدای په امان. ودرېږه او ګوره، اوس زه درته پیازو کې هګۍ کوم، ورسره ښکلې ګرمه ډوډۍ او تازه کیک هم لرم. اوس مې جوړ کړلو، اوس به یې درته راوړم. زړه مې نشي زغملی، زه یم چې دا بوی د څه دی. سمه ده، ما حیران که، زه باید بېهوشه شم، چې بېهوشه شم بیا چې راپاڅېږم بیا بېهوشه شم. هغه ډېر ښکلې راځي، په پیازو کې هګۍ ډېرې خوند کوي. یعنې که بل څه راوړې هغه هم خورم، یعنې هغه هم خوړلی شم. زه مې سترګې پټوم، ته تر هغې پورې راوړه. روره پام کوه. نرسې څه خبره ده؟ نرسې ودرېږه ودرېږه.
کړتیا شي له ډلې څخه د مرسته اخیستی شي هر څنګه چې کېږي ودې شي سترګې به دې د ډګروال په لور وي ځکه چې موخه یې ډګروال دی امر دې په ځای کېږي هغه زما راتلونکی لږ په تیارو کې دی یعنی زه ډېره بخښنه غواړم ما ته هر وخت سزا راکول کېږي یعنی شوخ یم